یو روایت کې راځي صحیح حدیث دی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه فرمای موږ د الله د نبی سره یو مجلس کې ناستو یو انصاری صحابي راغی سلام واچو والسلام علیکم ورحمت الله به ورته فرمایله یا رسول الله ای الناس افضل بهترین خلق څوک دي خلق غوره خلق الله تګران مخلوق تګران او رب العالمین په وړاندې باندې نږدې خلق هغه تو فرمایل بهترین خلق د الله عز وجل په وړاندې باندې احسنهم خلقا چې څوک د خو اخلاق خاوند دي هم کور کې انبار په سفر کې په حضر کې په اجتماع کې انفرادي ژوند کې بس ډېر خوش اخلاق انسان دا په دې ټوله نړۍ کې بهترین خلق دي بهترین پښتنه وکړه یا رسول الله ای الناس اکیسو او خیر خلق څوک دي پوهه خلق څوک دي زیرک خلق څوک دي او په ځامه رحم کوون کې خلق څوک دي ځان د اور نه بچون کې خلق څوک دي ګټه راوړون کې خلق څوک دي ډېر خیری د الله نبی ورته فرمایل اکثرهم للموت ذکره هغه سړی ډیرو خیر دی چې مرګ ډیر یادي همیشه د فرض ته مرګ ورفه یادي واشدهم لما بعده استعدادا او دا سړی چې د مرګ نه چې د مرشي د روانو حالاتو لپاره ډیر څه برابرې کوشش کوي چې ما خسترګي بټيږي او دایمي ژوند سره مخامخ کېږم او داسې ژوند چې کې به انقطاع نه راځي خرابوالی پکې نه راځي زبدا غیر فارمدګي کوم دا ډیرو خیر انسان دی په دې دنیا کې چې موږ تاسو په څه کې اختیو که هر بلایو موږ ډیر په کم عقل توپ کې روانیو په بیوشي کې روانیو خیرتوب کې نه یو روان ځکه زمون کارونه ټول د دنیا د فارې دي الله فار نه دي زمون کارونه ټول د دنیا د فارې د آخرت د فار نه دي زمون ټول کارونه د فانی ختمیدون کې او فاتي دنیا د فارې د لږ ژوند د فار او د آخرت د فار چې هغه مشر فار دي ژوندونه نه ختميږي د غیر فار موږ سعی کوشش نه کوو د ایمان خوندانو منګه روانیو د ډېر غوړه حال نه بد حال ته روانیو د ډېر فراخ ژوند نه هغه ژوند ته رواني چې ډېر تنگ دي د مخاغه مخلوق نه چې موږ سره شنایو ناشنا مخلوق ته روانیو چې هغه انسانان نه دي هغه نور خلق نه دي فریان نه دي دسه مخلوق دی چې زموږ سره سترګې پای باندې نه دي لګېدلې حتی تر دې پورې چې د محمد رسول الله سترګې پای باندې نه دي لګېدلې سوا د جبرئیل نه چې هغه ملک دی او الله عز وجل هغه ته یو دوه کار تر لګېدلې دی په خپل شکل لیدلې دی تاسو ناشنا مخلوق سره زموږ سره ملاقاتونه کې مؤمنانو د دغه حال د فاره آمادګي ډیره زیاته ضرور ده چې موږ سره د مرګ یادونه وکړو او تیارې د مرګ د فاره وکړو او هغه څوک چې مرګ یادي ان شاء الله دا ډېر زیات فائدې دي یو روایت کې راځي من اکثر ذکر الموت هانت عليه المصائب یو سړی چې مرګ ډېر یادي زمرمه زروانه ما سفر دی د باندې رب العالمین ډېر مصیبتونه آسان کی تکالیف الله عز وجل په د باندې آسان کی زموږ رب سبحانه و تعالی به د دنه مشکلات لري کی او یو روایت کې راځي د بای سلفونه نقل لي چې من ذکر الموت اکرم بثلاث سړی چې مرګ یاد کوي استعداد او تیاری ورلکو رب العالمین به دې په دریو غټو کارونه باندې عزت ورلور کی دا به دریو غټو کارونه خاون شي یو د هغینا سرعت التوبه رب العالمین به دته د توبې عجله ورکی دې به د توبې سره مینه پیدا شي زګا دې تمر ور فیاد دې ضرب توبه وباسي کنه نه وس په توبه باندې وشه ساته شرط سارته به نورسته کوي کما خام و نو مخصنت به نورسته کوي ما خوستانو سر منځته به نورسته کوي سر منځته کې تبور فیاشل نور خاطته به نورسته کوي یو دار چې دې ته تعجیل التوبه دا بول الله سبحانه و تعالی ورکی دویم دا غنه قناعت القلب سړي چې مرګ را پیاس شپته باندې با الله دا پیرزو کې کرام ول الله کې چې زړه به قناعت ورکی بل ډیر دنیا سره مين نه لګه دنیا چې ما خامي اوخري قناعت به فی سالې سم نه له اوخري بس پاره باندې یقینتي د مسفخین د پاره مامدګی نه کوي دا کندوانو د فکر باندې کوي د روان ژوند فکر باندې کوي او د بنگلو د چتون فکر باندې کوي یره چنن می ژوند دي سبا ما ژوند ختم دي دي ته قناعت القلب وي او دریم د هغه نه مؤمنانو چې څوک مرګ یادي الله عز وجل به عزت په دې خاطر لو کی چې بنشات العباده
د پرې بندګۍ کې ډېر زیات خوندونه الله عزوجل ولي زموږ ساید بندګۍ نه چې خون ختم دي مداري محبت مسنشته دي خلکو به په سیدو باندې یم ډېر لپاره پیسې به لګولې چې زه پیدا یې رب العالمین د سیده ولوګما د خلکو چې هغه په ټیم د بندګۍ راغې بندګۍ به تنفاذ شولا جړاګانې به کولې فریادونه به کول دا ولی هغه خلکو ته مرګ ګرانو مرګ یادو رب العالمین له عبادتونو کې خوند چولیو موږ تاسو بندګۍ کې خو نشته دي ډېر بدره تخکاری درنه را تخکاری تر دې پورې چې بعض مؤمنانو باندې اذان درن ښکاری ګرمي پر جمعات کې بدن ښکاری ناس په جمعات کې بدن ښکاری وګد رکعات په باندې درن ښکاری قاعده کې امام سنت طریقه باندې لګا هغه تسبیحات وي دغه په قاعده کې هغه اذکار کوي په قاعده کې دعاګانې وي چې د نبی قیدی دغه چې لغون ته وګورئ چې بازار کې به تفسیر راغستري ولا ډېر زه توګو د مونږ یو کو اے مؤمنانو زمونږ نه د بندګۍ خوان دي شیر کړي چې مونږه مرګ نه دی فیاد کمنګه مرګ فیاد ک نبی به مونږ تاسو د عبادتونو ډېر زیات خوندونه واخلو صحابه کرام به د مرګ په ټیم کې د سولې په ټیم کې د رب العالمین بندګۍ به کوله لذتونه خوندونه به تاغه نه حاصلول نو دی وجنه مؤمنانو استعداد تیارې د مرګ لپاره فکر دي یو تیارې ده چې مونږ تاسو الشغل بطاعت الله عز وجل همیشه لپاره په طاعت کې مونږ تاسو مصروف اوسئ دقیقې زمونږ نشړې نه لاړې نشي ګټې زمونږ نشړې لاړې نشي شپې زمونږ نشړې لاړې نشي ورځ زمونږ نشړې لاړې نشي د دې لپاره چې مونږ هغه زیته ور روانیو چې هغه زیات دایمي دي الله مګړه کې جهنم شم دایمي دي الله دې ته مونږ بچ کړي او که جنت دي الله دې مونږ ټول ته سره کړي چې هغه به دایمي ژوند مؤمنانو داغه لپاره ډیره زیات آمادګي ضرور ده یو روایت کې راځي نبی رسول فرمایي د مسند احمد روایت دی مې یرید الله به خیرا یو چا د الله عز وجل د خیر اراده وکي يوفقه لاعمال صالحه قبل الموت د مرګ مخکې ته رب العالمین د نیکو توفیق ورکي چرته نیکی بس دی ورپسې ورسېدلې چرته د خکاری دی ورغلي وړوکې نه غني ولکه وړوکې کاری خو نبی ویلي کوا ولکه وړوکې کار د نبی ویلي می کوا کوم چې رسول الله دا غنه من کلی غنه ځان ساتي کوم چې رسول الله کلی په هغه باندې انسان عمل کوي دا مؤمنانو خو مؤمن دي په دې باندې الله اراده د خیر کړی دا یو روایت کې راځي مستند احمد را نقل کړي رسول الله فرمای من يريد الله به خير استعمله چا باندې چې الله د خیر اراده وکي استعمالي کی مصرفي کی دا بدن له مصرف کی د دسترګي مصرف کی غوګونه مصرف کی د پخې مصرف کی د لاسونو مصرف کی یو صابر هغه یا رسول الله كيف استعماله د استعمال څنګه یو يوفقه لاعمال صالحه قبل الموت د مرګ مخکې الله عز وجل انسان ته د نیکو توفیق او تور کړی مؤمنانو ځانونه بس پدې کې مصرف کړي والله لازم ډیر کم ژوند دي او زمونږ ژوند ډیر دقیق دی ډیر باریک دی هیڅ ته پته نه لګي نو ځانونه په بندګۍ رب العالمین کې په طاعت رب العالمین کې مصرف کړي یو سبحان الله وړو کې نه غاڼي معمولی غونته کې شیان چې رب العالمین نبی دا غره منه کړی دا وړو نه غاڼي ګناه ورچته وړو نه غاڼي بعضی کارونه وړو نه غاڼي ډیر کدي موږ څه به وړ غنو خدای الله قرآن باندې بغټي موږ په دې ګناونو کې مبتلا یو څوک ته ګناه نه وي خدای رب په وړاندې باندې غړي رزه تغټي علامه ابن منقدر د جاړلې څوک راغی او تویل ما یفکی کول جاړي هغه تویل زره دی وجن نه جاړم چې انی عملت عملا چې ما یو عمل کړی دی ما ته په دې عمل له او ما کړی په دې وجه باندې جاړم په دې وجه باندې جاړم چې ما د څه کارونه کړی دي کارونه او وحسبته انه حینا ما په دې کومه کې دا کارونه کې ډېر واړه دي او هو عند الله عظیم او هغه د الله عز وجل په اړه ډېر زیات غټي جاړه په دې باندې راځي او الله ز قیامت کې په دې باندې رانی ولیم مؤمنانو یو نخا د استعداد ده چې موږ تاسو د خپل قوتونه د رب العالمین په طاعت کې مصرف کړو رب سبحانه و تعالی موږ باندې باران نو وروا رب سبحانه و تعالی څاڅ کې را وروا رب العالمین خپل رحم را خوش کړه موږ ته تعجزي کوو علما ته تعجزي کوي ځوانان تعجزي کوي زموږه محتاج ده موږ محتاج یو امت مسلمه محتاج دي رب العالمین خپل عباد دي خړو کړه الله د رحم باران وکا ساده قهر او د عذاب د باران موږ بچ کړه ساده غصې نه موږ بچ کړه الله سبحانه و تعالی ستاسو مشکلاتونه موږ بچ کړه موږ وسن لرو رب سبحانه و تعالی باران نه باندې را وروا یا الله د زمکه باندې باران نه وروا غرونه باندې را وروا سمندرونه دی روان کا و چې خړګیګان روان کړه او د لامده غړن بوټي زمونږ یا رب العالمین به ته
تازه کړه زمونږ یاګانې تازه کړه رب العالمین ماشومانانو بډاګانو او زنانه باندې رحم وکړه رب العالمین د افغانستان نه دغه بد حال ختم کړه د وینې سیلابونه تنه ختم کړه امن ولا صلح را ولا الله د مؤمنان سره نږدې کړه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين درس بکیږي مؤمنانو